السلام علیکم ستړي مشي ورونو عزیزانو پښتنو ورونو نن به موږ د نیوټن درې لا د موشن دا به ووایو دا درې لاز اف موشن دي د نیوټن دا چې ټوټل چې کوم زموږ کلاسیکل ساينس یا کلاسیکل فزیکس دی فزیکل مطلب چې کوم په عام دنیا کې کوم ساينس دی موږ یې په عام ژوند کورو په دا ورځو څه رقم موټران ځي څه رقم هوا کېږي څه رقم موږ څه رقم روان یو زموږ تګ څه رقم دی دا ګرد په دا 3 laws of motion کې راځي چې هر شی چې د هغه په هغه کې مطلب روان مطلب موشن خو د هغه مطلب چې شی روان لکه موټر چې روان دی دا ګرد په موشن کې راځي نو اول law چې د هغه دا وایي چې every object continues its state of rest or uniform motion until the external force is applied. دا مطلب دی چې یو شی کچې روان هغه به د همیشه د پاره روان او که یو شی پر رستو مطلب ولاړ هغه به همیشه ولاړ مثال کے طور پر دې مثال د قلم سره دا قلم کما کېږي او شل کاله بعد رالم دا قلم پر داغه ځپروت په دې باندې دی وایي چې هغه اوبجیکټ چې دی هغه به خپل کوم سټیټ مطلب چې دی په کوم شی باندې ولاړ مطلب کوم شی دا ولاړ دنګ دا د یو سټیټ دا به دی کنټینیو وي په دا سټیټ به دی کنټینیو وي درڅو پورې چې دا کلم ما په خپل خود یو طاقت معنی په لګولې زه روانه خمه نو دا به هغه سټیټ کې دا رقم راوغه په یونیفورم موشن کې چې راوغه موټر که روان او هغه به همیشه روان چې درڅو پورې پر هغه یو بریک نه لګېدل مثال کې طور په یو موټر دی هغه په 100 کیلومتر روان دی د مخامخ تاسو یو ګاډي رال اوس هغه ته د موشن سره رست راولې نو هغه د پاره یو ایکسټرنل چې کوم فورس هغه به ته ورته لګې مطلب ایکسټرنل فورس هغه بریک شو چې د وخت دا بریک ولګاوي هغه بیا خپل سټیټ چې کوم یونیفورم موټر په کوم سټیټ روان مطلب په موشن کې روان هغه بیا رست راځي دوهمه چې کوم لا د هغه دا وایي چې کته پر یو بوډي باندې مطلب کته پر یو جسم باندې یو طاقت ولګي په هغه کې اکسلریشن راځي لکه د موټر حساب راوخه څو وخت چې اکسلریټر ته ورکې په موټر کې تیزوالی راځي ټیک دی د دې دا مطلب چې تاسو کوم په موټر کې انجن پرتا ده انجن هغه پر دې باندې فورس لګي او هغه فورس دا موټر مطلب سپیډ زیاتوي هغه فورس دا کار کوي په موټر کې چې هغه د موټر سپیډ زیاتوي او څونه زیات دی یو شی وزن اغونه به زیات ته به فورس لګي مطلب دغونه به زیات طاقت لګي مثال کے طور پر د دې پن وزن مثال طور پر 1 کیلو دی ټیک دی وس که زه دا 1 کیلو پن زره اخم نو خو طاقت به لږ لګوم ها که دا پن ما 2 کیلو کوي نو بیا به طاقت زه زیات لګوم کم 3 کوي بیا به درغه زیات لګوم کم 15 کوي بیا به دغه 15 ګونه به زیات لګوم نو دا مطلب د سیکنډ لا اف موشن third law of motion دا دی چې every action has reaction but opposite in direction یو عام مثال په دې عام زندگی کې دغه دی چې تاب اکثر اندلی یو کشنی ګن راوغورځي دیوال ته دا ګن دی ټیک نه او دا دیوالو ګن دا کشنی ګن دلته دی راوغورځي ټیک دی دا اکشن دا عمل دا په دا ډایرکشن روان برته دا ګین برته دی بلټس مطلب باونس یو خوري برته روان شو دا د دې ریاکشن و د دې ریاکشن د دې اکشن دا فرق دی د دې د دوه
ډایرکشن د دواړو د اپوزیټ د یو ډایرکشن پر دا خوا دی د بل پر دې خوا دی. مطلب که ته په دنیا کې هر کار کې د هغه هر اکشن په دنیا کې د هغه یو خامخا یو ریاکشن خامخا شته. بغیر اکشن دغسې کیدای نه شي چې یو اکشن به وي بیا به ریاکشن لیکن په ډایرکشن کې به اپوزیټ وي. مننه ورور.